کړه د سپینې سلې تور ماښام دی منګول راجوخته کړه د سپینې سلې تور ماښام دی لاره یخبند د حوصله راته د یون پکار ده د سوز د نظم د شمال د غزل تخم کرم د سوز د نظم د شمال د غزل تخم کرم اوبه د دیر پکار دی خاوره د بارون پکار ده مننه د سوز د نظم د شمال د غزل تخم کرم اوبه د دیر پکار دی خاوره د بارون پکار ده یا سره ما که نصاب نه مني نو دا خو کیږي پښتو خو کم از کم په کور کې د پښتون پکار ده ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم د شمال صاحب په کتاب باندې ما ته نظم د لیکلو حکم شوی یو څو مات ګډ شعرونه مې لیکلي دي د نظم د شاعرانو نه به بخښنه غواړم خو چونکې د شمال صاحب حکم و نو ځکه مې مجبورۍ تحت نظم لیکلی دی که نه ما ته نه ښکاري چې زه د شمال صاحب فکر او د هغې شخصیت په نظم کې بند کړی شم بهرحال څه هڅه مې کړې ده چې د سترې پښتونخوا د سردرو د سر شماله د کلو د ښارونو بانډو د سر شماله اواز یې د پښتون ولس د زړونو ترجمانې پروا د ستونزو نه کوي په خپله لار روانې د ستر فخري افغان بابا د سترې شملې ولي د پت او د پښتو سره په هره لاره ملي دا ستا چې د نظام د بدلولو منصوبه ده دا تا چې د کوم نوي بنیاد کړې اراده ده ما هم د افغاني غږ بدرګه کو کلیواله زما اراده ولیکه د ځان سره شماله مننه ته هیله یې زموږ د سباوون نوی تصویر شمال د پښتونخوا او د دیر د غزل میري چې لوی انسانیت دی د غزل مرکزي خیال دی راوړی دی غزل له د پښتو د ناوې شال دی حاجي دی که ملک دی که ملا دی او که خان دی غندلی دی د هر یو د ذاتي مفاد بیان دی فولکلور دی د غزل د رنګینو په رنګ کې رنګ کړو پښتون دی خبردار په ناکړدیو د اورنګ کړو د ستر خوشحال خټک بابا د ډلې انډیواله زما اراده ولیکه د ځان سره شماله قلم دی د خوږلن بابا د فن په رنګ کې رنګ دی قامت د اباسین دی په رګ رګ کې په غورځنګ دی قایله د ژوندون که پکې جام دی او که بنګ دی که مونځ دی که تسبیح دی که د خپلې بقا جنګ دی په خپل وخت چې کړی دی د هر شي اهتمام دی اذان سره دی پرېښی د ساقي د لاسو جام دی نیولې دی په لاس کې د وحدت بله ډیوه ده سپېڅلی تصوف دی د سپېڅلي فن حصه ده واقف یې د حمزه بابا د فکر او د خیاله زما اراده ولیکه د ځان سره شماله مننه ښکاره دي د پردۍ لهجې نه کړی بغاوت دی د خپلې د روجۍ لهجې دې کړی حمایت دی نو ځکه خو د پیغلو او زلمو د زړګي خانې شماله ته د ټولو د روجو د زړګي خانې تا کړی په هر حال کې د پښتون د بقا بانګ دی دلیل دی د سپېڅلي تخیل د رڼا بانګ دی ملاتړ دی د پښتون ولس ادیب او هم فنکار دی یا سر دی هم د ډېرو خیالاتو پیروکار دی پښتون به راوباسي د پردي تهذیب د سواله زما اراده ولیکه د ځان سره شماله